نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې کله به هم د په سفر باندې تو نو غني بیبیانې وي ډېرې بیبیانې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د بیبیانو په منځ کې خسنې واچو نو د کمی بیبي چې خسنې به راوخته هغه به د ځان سره به وستله په سفر باندې دا ځل چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو په منځ کې خسنې واچو نو خسنې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها راوخته دا غي خسنې راوخته چې کله دا غي خسنې راوخته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره په سفر کې به وستله غزا وشوله او چې کله صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزا نه فارغ شو واپسې کې راتلل شپه شوله په یو بیابان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو صحابه کرامو سره پړاو واچو د شپې آرام وشو خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک دا و چې لا سبا به نه وختلې سبا به وختو چې څنګه به سبا وختو نو منځ به یې وکړو او سمدستي به په تیاره کې روانېدل خپل سفر به یې دوباره شروع کړو عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زه چې پوه شم چې اوس د تلو ټیم دی وی زه لاړم تقاضي ته بولو براز ته لاړم ځنګلو سیر ته لاړم ما چې بیا قافله نشي ودرېدی خو راشه بولو براز خپل حاجت پوره کړه بیا سفر دی وی زه چې لاړم ځنګل طرف ته نو واپسې کې چې راتلم زما په غاړه باندې یو امیر هغه رانه ورتاو شو چې هغه ورتاو شو زه په هغې پسې ګرځېدم ما کتو چېرې ما ته به زما هار میلو شي دلته کې صحابه کرامو هغه کجاور اغوستې ده او په اوښ باندې ایښې ده او هغې خیال دا کړی دی چې په دې کې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ناسته ده عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی په دغه زمانه کې د زنانو وزنونه زیات نه وو داسې نری زنانه وي ځکه چې خوراکونه کمزوري وو او اوسنو زنانو په شانتې نه وي نو زه کمزوري وم هغې کجاوه اوچته کړه په اوښ باندې کېښوده مقصد دا و چې عایشه پکې ناسته ده